بسم الله الرحمن الرحیم. بل فصل امام ذهبي رحمه الله ذکر کوي چې ګوره چې د چا څه صحیحینو روایات کړي دي دا داسې خلک هم سته چې ثقه دي خو صحیحینو روایات نه دي کړي. دی نه دی چې د ثقه روات دا کل په صحیحینو کې منحصر دي، داسې خبره نه ده. اوس خبره دا ده اصل په یو زمانه کې دا رقم خبره وسو مشهوره سو چې د دې چا څه چې په صحیحینو کې روایت نه هغه د غیب پر دې باندې حاکم رحمه الله له ډیر خشم ورلی چې د مثال په توګه دا خو په لکهاو روات دي او دی خو نو خالي 3000 دا 2000 دا 1500 دی د دونه سره روایت کړي. اوس نو ته چې په لکهاو دا ګرځي په بل نو دا خو خلکو ته ډیره غټه خلاور پیدا کړه هغه به دا راوي خو ګرځي ضعیف کینو نو ثلث د روات فقط دا ثقه پات کیږي. امام ذهبي هم د هغه شی پرونه کې دلته دغه فصل قایم چې یعنی کل ثقات دی نه دي چې بس په بخاري او په مسلم کې جمع دي بلکې ثقات خارج د بخاري او د مسلم سره هم سته. په مطلب یې پوه د فصل. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق. د ثقات سنور خلق هم سته چې په صحیحینو کې د هغو احادیث را ایستل سوي نه دي. من صحح لهم الترمذي وابن خزيمه یو هغه څوک دي چې ابن خزیمه او صحیح هغه تصحیح کړي هغه روایت لره نو دا هم د ثقات یو قسم دی. ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما بل بیا هغه څوک دي چې امام النسائي او ابن حبان او یا دغه نور ما سوا نور خلق دغه سره روایت وکي دا هم یو دغه ده. امام النسائي رحمه الله چې دی دا په نقد کې ډیر د اعلی درجه سړی دی. امام ابو القاسم سعد بن علي الزنجاني واي وإن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. امام النسائي په رجالو کې داسې شرایط لري چې هغه په شرایطو کې د امام مسلم او د بخاري په شرایطو کې سخت دي. نو امام النسائي چې د چا سره روایت راوکي او علت او شی ذکر نکي نو دا معلومه ده چې دا روایت هم صحیح دی. امام النسائي ډیر لوړه درجه لري یعنی په درېیمه صدۍ پر سر باندې درده پوه سړی نه دی راغلی په علل او په رجالو. ځکه امام الذهبي وایي په سیر کې وليس على رأس الثلاثة المئة أعلم من النسائي. وای په رأس د 300 باندې د نسائي امام صاحب رحمه الله اعلم سړی په حدیث باندې نسته. وليس على رأس 300 اعلم من النسائي دا په سیر کې دی او بل په سیر کې دی دا خبرم کوي وهو جار في مضمار البخاري وابي زرعه وهو اعلم بالحديث وعلله من مسلم وابي داود. امام الذهبي په سیر کې وای دی جاری دی په کړی د امام بخاري او په کړی د ابو زرعه رازي او د دې خلکو په کړی کې دی دا خلکو په کړی کې راځي وهو اعلم بالحديث وعلله من مسلم وابي داود. دی په احاديث او د احاديث په عللو در امام مسلم هم اعلم دی در امام ابو داود هم اعلم دی. سخت نقاد سړی په کتب الستو کې دون نقد لکه دی چې کې د امام بخاري را لاندې د بل چا نقد دغونه قوي نه دی لکه دا د امام الذهبي صاحب تصریحات دي. نو ګوره او بل ځای امام الذهبي بیخي ډیر ځایونو کې روایت ذکر کوي بیا وایي احتج به النسائي. دا احتج به النسائي چې وایي نو څه مطلب دی چې امام النسائي چې په چا حجت وکړي په هغه کې خامخا یو مزیت شته. احتج به النسائي نو دا دی وایي نو په دې وجه باندې امام نسائي رحمه الله هغه په درجه کې در د ابن حبان دا ډیر لوړ دی دلته د سره جمع د زچوم اعلی او ادنا طبقه سره جمع کړي دي. ثم من لم يضع نو وس ګوره د صحیحین څخه بعض هغه خلک دي چې امام ترمذي دغه تصحیح وکي او یا ابن خزیمه وکي یا نسائي وکي یا ابن حبان وکي. ثم من لم يضعفه احد بل هغه څوک دي چې هیڅوک تضعیف ونه کي واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم او دغه مصنفین د دې په روایت باندې حجت هم وکي او چا تضعیف هم نه وکړي. اوس یو خبره ده چې بعضی خلک بیا دا رقم دي چې تضعیف نه یې خدای خلک چې هغه تضعیف خلکو سره روایت نه کوي هغه خلک روایت ځین وکي. د مثال په توګه فلان روى عنه شعبه دا څنګه دي دا هم د توثیق په مرتبه کې راځي خدای سي اعلی مرتبه نه وي. فلان روى عنه مالک
پر دې باندې هم دلایل شته. د امام احمد ابن حنبل څخه امام ابو داود رحمه الله پوښتنه ځینې وکړه چې د یحیی عبدالرحمن ابن مهدي او بل یو ګورو کوم امام ورياد کی چې دغه او یحیی ابن معین دا چې د چا سره روایت وکړي دا په دې باندې حجت نیول کېدلی شي، هغه ورته په دې حجت نیول کېدلی شي. یعنی دوی د دې چا سره روایت ګویا کې نه کوي، هغه روایت چې د عللو دپاره نه وي، د دې چا سره بیا روایت کوي نه چې هغه ثقه نه وي. صحیح سو. او دغه رقم و ابو رزین وای سلیمان ابن حرب چې د چا سره روایت وکړي فاعلم انه ثقه، ته په پوه چې دا سړی ثقه دی. سلیمان ابن حرب د غیر ثقه سره روایت نه کوي. نو دا یو قسم د چا دی؟ د توثیق دی. دا یو قسم د چا دی؟ یعنی هغه روایت ځینې وکړي چې هغه روایت نه کوي الا من الثقات. دا رقم روایت چې د چا سره روایت وکړي دا هم یو ضمني توثیق دی چې د راوي اوس پوه شوست. بس دا خبره ختمه شوه. وقد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله صدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه الشعبة. دا غدي فلان أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث وفلان صالح الحديث وفلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة. دا عبارات چې د چا په اړه باندې وویل سي دا ټول جيد دي. ګوري دا نور ما نه درته ویل ځکه هغه نور خو دې ګرده بس دا دي صریح توري دي. خو دغه د مالکو د دې دپاره چې د پلان روایت ځین وکړي د دې دپاره مې دوه تمثیلات درکو. دا د دې دپاره چې دا شی باید په تمثیلاتو نښاني شي او دا خو نو دي صریح توري دي چې فلان ثقتون وفلان. فهذه العبارات كلها جيدة. دا ټول جيد دي. ليست مضاعفة لحال الشيخ. دا د شیخ حال نور ضعیف کی. نعم ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. ها دا خبر هم د چې دین و نه دي چې دین و متفق علیها صحه دي صحیح دي د هغې درجې ته بس پورته سول نه صحیح دي، خو د صحت په هغه ادنا مراتبو کې دي، هغه اعلی مراتبو ته یې نه دي پورته سوي. په پوهېږې؟ ښه. لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه. لیکن ډیر د روایاتو سره یا د ډیر د روایت سره دا رقم هم وي چې هغه متجاذب وي بین الاحتجاج وعدمه. یعنی دا رقم وي چې پلان روایت ځین کړی خو بیا هم اختلاف پکې وي، دا کارم پکې وي. وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به. دا رقم هم سوي چې ليس بالقوي او بیا هم حجت پنیول سوي. وهذا النسائي قد قال في عدة. دا امام النسائي صاحب دی په ډیرو کې ویلي چې ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. دا د په خپل ویلي چې زموږ دا قول چې موږ ووایو چې ليس بالقوي دا جرح مفسد نه ده. یعنی دا د دې د کلام سره د دې د طریقې سره موږ ته معرفت را بخشي چې یعنی ليس بالقوي. امام بخاري د امام نسائي وایي د دې دا معنا نه ده چې دا یو مخ د درجه د احتجاج څخه ختم شو، یعنی یو مخ د درجه د احتجاج څخه دا نه ختمیږي، دا خپل د اصلاح ده ذکر کړی ده. نو نن ان شاء الله العزیز پر داغه ځای باندې دریږو. د سبا په خبرو کې د سبا په کلام کې چونکې دوه دروس دي، یو درس دا مخکینی درس دی په هغه کې تقریبا دونه یعنی دوه کلام ډیر مهم دي د سبا په درس کې. یو په هغه کې چې اخرنی کلام دی هغه د مبتدع روایت پر دغه باندې چې کلام دی هغه څه تطبیقي شیان غواړي. تقریبا 15 منټه د سبا سبقان یا 10 منټه د سبا سبقان هم کېږي. ربک رب العزة والسلام علی المرسلین والحمد